ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راوړم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل د پاکستان له لوی درستیزه کوو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا تایید کړه چې په بلوچستان کې د تېرې اونۍ په 2 مرګونو بریدونو کې 190 پوځیان وژل شوي دي. د بلوچستان ازادي غوښتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې وروستي بریدونه یې د 14 ځانمرګو په وسیله ترسره کړي او 180 تنه پاکستاني پوځیان یې وژلي، خو هغه وخت پاکستاني مقاماتو دا شمېر یوازې 12 تنه یاد کړی و. عمران خان د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغه هېواد د کنګل شویو بانکي زیرمو له خلاصون پرته خدمتونه نشي وړاندې کولی. روسیه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې که طالبان د بشري حقونو د تامین او پراخ بنسټه حکومت جوړولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي، دوی به د نړیوال مشروعیت په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. شیخ خالد د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد ویلي اغیارو او پردي پالو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر ضد دومره زیات منفي تبلیغات وکړل چې اوس ځینې خلک ان له نوم سره هم حساسیت لري. منځ کې یو ښه خبر دا دی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوشوغلو ویلي چې په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر پیل کړي او وعده یې کړې چې د مارچ په میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیې هیواد قونسلي خدمتونه پیل شي. ملګري ملتونه د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یوه ډله څارونکي وایي چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو TTP تر 15,000 پورې غړي میشت دي. امریکا افغانستان کې پر بیا رغونه د امریکا د سار ادارې یا سیګار ویلي د امریکا پرختیایي ادارې یا یوسیډ په افغانستان کې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي او وروستی خبر دا دی چې د عربي اماراتو په ابوظبي کیمپ کې سلګونو افغان کډوالو امریکا ته د نه لیږدولو له امله د اعتراض په ډول لاریون کړی دی. دوی له نږدې 6 میاشتو راهیسې همالته په ابوظبي کې میشت دي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه د بیا ستاسو په طرف ځم پلي او بخښنه کې خدای مسپارم د الله په امان.